چې کومې ښځې خپل خاوند په دې دوو حالاتو کې پرېښود نو دا ښځه چې ده نو د کس په نکاح کې ډېر وخت نشي پاتې کېدلی دا به ډېره زر د دې د نکاح نه لاړه شي یار لږې راسره واورئ که نه په دې دا دوه خبرې په کومې ښځې کې نو دا د خپل خاوند سره ډېر وخت نشي تېرولی دا به د خپل خاوند نه ډېر زر چې دی نو د هغه نه لاړه شي او د بل کس سره به نکاح وتړي دا کومه دوه نښې دي دا درته بیانومه ښه غوندې یو کمنټ هم په دې ویډیو باندې وکړئ او زموږ دا پیج او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو په دې کې لاولنۍ هغه ښځه ده هغه نښه په هغه ښځې کې ده چې کومه ښځه چې د خپل خاوند باندې غربت راشي په خاوند باندې غریبي راشي یا څه کاروبار یې هغه ودرېږي او هغه چې دی نو مذاق یې وړاوئ د خپل خاوند چې دی نو هغه ته سپک ګوري ځکه چې هغه مخکې ښه و نو دا ښځه ورسره خوشحاله وه د هغه سره روپۍ وې هر څه ورسره وو نو دا ښځه چې دی نو دا خوشحاله وه چې کله په هغه باندې خاوند باندې غربت راغی خاوند باندې چې دی نو هغه پیسې ورسره کمې شوې نو دا ښځه چې دی نو د خپل خاوند مذاق وړاوئ د خپل خاوند سره ژوند نه کوي نو دا ښځه چې دی د خپل خاوند نه به ډېر زر لاړ شي او د بل کس سره به واده وکړي ځکه چې دی د پیسو دپاره د خپل خاوند خوښ و چې کله د خاوند سره پیسې ورسره وي چې کله د خاوند سره پیسې نشته دی نو دا کوشش کوي که نه د خپل خاوند یې بده شي تانې وله ورکوي د خپل خاوند ته قسمه قسم خبرې کوي په قسمه قسم خبره باندې تنګوي ملګرو په دې کې دویمه خبره دا ده که نه چې په بیمارۍ کې د خپل خاوند مدد ونه کړي لکه اوس خاوند بیمار شي ځکه چې هغه کله روغ و نو دی ورسره ښه تعلق ساتو ښه ژوند یې تېراوه چې کله هغه بیمار شي نو هغه چې د هغه تعلق نه ساتي خیال نه ساتي کوشش کوي که نه چې ځان تېسې ټکوي نو دا ښځه چېرته هم د خپل خاوند سره ټایم نشي تېرولی دا به ډېر زر چې دی نو د خپل خاوند نه لاړه شي او د هغه د زندګۍ نه ځکه چې هغه په بیمارۍ کې نشي برداشت کولی چې زما د خاوند بیمار دی او د دې زه خدمت وکړم ځکه چې مخکې روغ و که نه زما دپاره ښه کارونه کړلي پیسې راوړلي زما دپاره و دا سوچ نه کوي خو چې کله بیمار شو نو په بیمارۍ کې چې دا نو هغه پرېږدي په دې دوو ځګونو کې چې خاوند ښځه ولګي خپل خاوند پرېږدي نو دا ښځه چې دا نو چېرته هم د دې خاوند نشي کېدلی دا به ډېر زر همیشه دپاره د دې خپل خاوند د زندګۍ نه لاړه شي چې په کومه ښځه کې دا دوه نښې وي که نه نو هغه به د خپل خاوند سره چې دی نو هغه خوشحاله نه وي او خاوند به ورسره هم خوشحاله زندګي نه تېروي هغه په مخه جنګ جګړې به وي تاسو هم سوچ وکړئ که نه په خپله عامه زندګۍ کې که چېرته ستاسو سره هم داسې وي نو ستاسو زندګي به ډېره لنډه تنګه وي نو ستاسو زندګي کې به چې وی نو ډېر زیات دردونه وي او ډېر زیات چې وی نو په مخه به جنګ جګړې راځي نو په دې ویډیو کې ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې چېرته هم داسې نه ده پکار ښځې له چې پکار چې په دې دوو ځګونو کې د خپل خاوند پرېږدي نو ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر